د 2001 کال د سپتمبر له 11 وروسته پر امریکا د بریدونو پړه پر القاعدې واچول شوه او د امریکا حکومت پریکړه وکړه چې د هغوی د له منځه وړلو لپاره پر افغانستان برید وکړي. البته القاعدې د افغانستان له خلکو سره هیڅ کوم تړاو نه درلود، بلکې هغوی د افغانستان له بېثباتۍ څخه ناوړه ګټه اخیستې وه او د افغانستان په غرونو کې پټ شوي وو. په همدې وخت کې د طالبانو د لومړۍ دورې حکومت و، یعنې واک د طالبانو په لاس کې و. جورج بوش په هغه وخت کې په خپل ویناو کې وویل چې موږ غواړو القاعده له منځه یوسو او په افغانستان کې دیموکراسي رامنځته کړو. I appreciate so very much the members of Congress who have joined me in strongly condemning these attacks. And on behalf of the American people. دا د امریکا د حکومت د برید پلمه وه، یعنې هغه پلمه چې د خلکو لپاره جوړه شوې وه، ځکه خلکو د جګړې ملاتړ نه کاوه. خو ځکه چې د سپتمبر 11مه پیښه شوې وه او د دغو بریدونو عامل القاعده بلل کېده، په همدې خبره د امریکا خلک قانع کېدل چې جګړې ته ولاړ شي. د 2001 کال د اکتوبر په 9مه نیټه امریکا او د هغې متحدین پر افغانستان برید وکړ. تر ټولو بدبینو کارپوهانو اټکل کاوه چې دا جګړه به 2 اونۍ دوام وکړي، خو دوی نه پوهېدل چې دا جګړه به د 21مې پېړۍ له تر ټولو اوږدو جګړو څخه شي چې 20 کاله به دوام وکړي او په پای کې به د شاتګ سره ختمه شي. په رسمي ډول لکه څنګه چې هر ځای ثبت شوي چې طالبانو د افغانستان جګړه ګټلې ده، ځکه چې 20 کاله مخکې امریکا پر افغانستان برید وکړ، حکومت یې له طالبانو واخیست او په اصطلاح د یو دیموکراتیک حکومت یې جوړ کړ. خو 20 کاله وروسته یې بیرته واک طالبانو ته وسپاره او ووتل. ولې دیموکراسي بریالۍ نه شوه؟ دا د افغانستان د 20 کلنې دیموکراسۍ کیسه ده. له طالبانو وروسته دیموکراسي د ملګرو ملتونو ناټو هیوادونو او خپله د امریکا لخوا افغانستان ته راوړل شوه. هغوی د دې لپاره چې دیموکراسي پلې کړي یو دودیزه غونډه چې جګه بلل کیږي جوړه کړه. د افغانستان مشران په دې غونډه کې سره راټول شول او نوی اساسي قانون یې جوړ کړ. البته دا ټول کارونه د امریکایانو تر څارنې لاندې ترسره کېدل، ځکه که هغوی څارنه نه وای کړې داسې غونډه به نه وای جوړه شوې. ولې؟ ځکه چې له بده مرغه په افغانستان کې قومونه ډېر مهم رول لري او هر یو خپل لوری تعقیبوي. له همدې امله دا یووالی چې تاسو یې وینئ کمزوري بنسټونه لري او هر وخت د ماتېدو امکان لري. د افغانستان لویه ستونزه چې نه پرېږدي دیموکراسي شي قوم پالنه ده، ځکه خلک تر مرکزي حکومت زیات پر خپل قوم او دین باور لري، په ځانګړي ډول کله چې مرکزي حکومت یو ډول لاسپوڅی وي. د افغانستان د خلکو وضعیت په دې موده کې داسې و چې 20 کاله یې جګړه وکړه تر څو شوروي اتحاد وباسي. وروسته چې شورویان ووتل غربیان راغلل. له همدې امله له لومړۍ ورځې ډیری خلک د مرکزي حکومت پر ضد شول. هر څومره چې دیموکراسي ټاکنې او ازادي ورکړل شوې هیڅ اغیز یې ونه کړ. داسې ښکارېده لکه خلک دیموکراسي نه مني او حکومت په رسمیت نه پیژني. کله چې د افغانستان دیموکراتیک حکومت جوړ شو، رامنځته شوې ازادي په غلطه لورې ولاړه، یعنې قوم پالنه یې لا پیاوړې کړه او ورو ورو یې د قومي کورنیو جګړو لور ته بوت. په دې کشمکش کې امریکایان او متحدین یې حیران پاتې شول چې څه وکړي، ځکه خلک یو له بل سره نه جوړیږي. امریکایانو پریکړه وکړه چې زیاتې پیسې ولګوي تر څو د افغانستان پوځ پیاوړی شي او امنیت ټینګ کړي، د قومونو ترمنځ جګړې پای ته ورسوي. خو دا کار دومره اسانه نه و. د هیواد په ډیرو سیمو کې جنګ سالاران چې تر غاښونو وسلوال وو، د حکومت او نورو قومونو په ضد یې فعالیتونه پیل کړل. د همدې بېثباتۍ له امله په دې نوي دیموکراتیک حکومت کې فساد هم ډیر زیات شو، ځکه هیڅوک د هیواد په فکر کې نه و، هر څوک د ځان او یا خپل قوم په فکر کې و. په داسې حال کې مرکزي حکومت په کابل کې یوازې په مهمو ښارونو کنټرول درلود. که له ښار څخه 10 کیلومتره بهر ولاړ شئ واک د جنګ سالارانو په لاس کې و او حکومت هیڅ رول نه درلود. هیواد نیمه انارشي ته ورته شوی و. هیڅ داسې ورځ نه وه چې چاودنه پکې نه وي شوي او بېګناه خلک پکې نه وي وژل شوي. کله چې له خلکو پوښتنه کېده چې ولې دا حالت دی، یا یې دولت ملامتاوه او یا نور قومونه، هیڅ چا ځان ملامت نه ګاڼه. په ساده ډول هیڅ څوک د مسؤلیت منلو ته چمتو نه و. په دې کلونو کې چې ټاکنې کېدې، دا ټاکنې د قومونو ترمنځ سیالي ګرځېدلې وه. هر قوم غوښتل خپل کاندید بریالی کړي او که بل قوم یې وګټي نو اعتراض به کېده چې ټاکنو کې درغلي شوې. یعنې دې نوي حکومت هر څه وکړل چې خلک په یو ملت بدل کړي، بریالی نه شو. حکومت هم سالم نه و، له فساد ډک او هر څوک د خپلې ګټې په فکر کې و. په ځانګړي ډول هغه وخت چې میلیاردونه ډالر له بېلابېلو هیوادونو راغلل، خو معلومه نه وه چې دا پیسې څه کیږي. نه سړکونه جوړ شول، نه اورګاډي او نه هم امنیت ټینګ شو.
له همدې امله د افغانستان ډیری خلک له دې حکومت څخه بدبین شول او ورو ورو د خلکو ذهنونه له دیموکراسۍ څخه د سخت نظام پر لور واوښتل. دا حکومت او پوځ په بشپړه توګه پر امریکا پورې تړلی و، هم امنیتي او هم اقتصادي لحاظه. که میاشتنۍ مالي مرسته نه وای رسېدلې، د کارکوونکو معاشونه به هم نه ورکول کېدل. دا ټول لاملونه و چې حکومت ډیر کمزوری کړي. امریکا ولیدل چې هر څه کوي نتیجه نه ورکوي. له همدې امله د حل لارې لټون پیل کړ. د ډونالډ ټرمپ په دوره کې پریکړه وشوه چې ځواکونه له افغانستانه وباسي، خو پوه شول چې که ناڅاپه ووځي کورنۍ جګړه به پیل شي، نو له طالبانو سره یې خبرې پیل کړې. دا خبرې د قطر په دوحه کې وشوې او 18 میاشتې دوام وکړ. په پای کې د 2020 کال د فبرورۍ په 29مه د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک شو چې له مخې طالبانو هم موازی حکومت جوړ کړ. ورو ورو طالبانو خپل نفوذ زیات کړ او تبلیغات یې پیل کړ چې دیموکراسي بهرنۍ ده، د اسلام پر ضد او فاسد نظام دی، او که دوی واک ترلاسه کړي د اسلام او افغانستان دفاع به وکړي. ورو ورو د طالبانو ملاتړ زیات شو. وروسته د ټرمپ دوره پای ته ورسېده او جو بایدن واک ته ورسېد. هغه پریکړه وکړه چې خپل ځواکونه وباسي، خو دا کار یې تر 2021 کال د اګست پورې وځنډاوه. د 2021 کال د اګست په 21مه امریکا په چټکۍ سره له افغانستانه ووتله چې ډېر ګډوډ حالت یې درلود. له دې وروسته طالبان په چټکۍ سره پلازمینې ته ورسېدل او واک یې ونیوه. یو جالب ټکی دا و چې امریکایانو له وتلو وروسته میلیاردونه ډالر پوځي تجهیزات پرېښودل، لکه بلاک هاک چورلکې، الوتکې، حموي موټرونه، 600,000 وسلې، RPG راکېټونه، بې پیلوټه الوتکې او پرمختللي رادارونه. د دې موضوع په اړه بیلابیل نظرونه شته. ځینې وایي چې امریکا وخت ونه موند چې خپلې وسلې یوسي، او ځینې وایي چې قصداً یې پرېښودې چې طالبان د خپل هیواد کنټرول پرې وساتي. په هر صورت طالبانو واک ترلاسه کړ او وایي چې دوی جګړه ګټلې او امریکا یې وتلو ته اړ کړې. د طالبانو کابل ته له ننوتلو مخکې اشرف غني او د حکومت کابینه له هیواده ووته. اوس مهال د طالبانو حکومت 15 کاله کېږي چې واکمن دی او سخت اسلامي قوانین یې پلي کړي دي. تر اوسه یوازې روسیې دا حکومت په رسمیت پیژندلی دی.